दासे मालूमेगी چې دا زناور ته پیژنې. ډېر ښه پیژنم، خو ده سره ستا څه دښمني ده؟ ډېر دې نشم پوه کولی، خو صرف دومره درته وایم چې د ده په مرګ باندې زما زړه نشي اخېدی. زه به ستا مدد ضرور کوم، ځکه چې د ټیګر د لاسه مونږ هم په اور کې ولاړ یو. دا ټیګر نه دی، دا شیر عالم دی. شیر عالم هر څه چې دی خو دی د ټیګر په نوم یادېږي. ته به داسې کار وکړې ما سره به دیرې ته لاړ شي، ته به هلته ارام وکړې، زه به درله ټیګر هم هلته کې راولم. شاباش کبیر خانه، شاباش. زما دشمن ستا په قبضه کې دی. ډېر ښه، ډېر اعلی. زما خیر ستا غلام یم، خو ما ته پته ده چې ستا کمزوري پیسه ده او پیسې د خدای تعالی دلی. خو لږ انصاف پکې. ته فکر مه کوه کبیر خانه، ټایګر د سرونو سوداګر دی او د سر سوداګر د سر قیمت لګولو کې کنجوسي نه کوي. ډېر ښه دې وپېژندم، ډېر ښه. مونږ خوراکیانو ته خو پی پکار دي، خو د خرې وي خو د سپی وي، چې پی وي پی. پور به دې کم، خو که بادشاه زما ګوتو ته راغی ورځه او زما کسان هم ځان سره بوځه. دا هم راته د حرامي نسل پیداوار ښکاري. ستا د اندازې نه دا معلومیږي چې تا سره دا کم کسان راغلي دي که نه، دا د شیر عالم څمڅی دي. او باچا، ما ته چې پته ولګېده چې تا کفن په سر تړلی، نو ما ستا د قبر بندوبست کوم. او نن ستا مرګ راغلی دی، مرګ. تاسو ته جوړ دا پته نشته چې زه د مرګ هغه فرښته یم چې ستاسو غوندې د بې غیرتو خلکو مرګ د خپل ټوپک په شپېلۍ کې ګرځومه. داسې مو وایه شهزادګۍ، زه خو د انتقام د لارې هغه مسافر یم چې د ژوند لاره ترې هم یېره ده. ته کارسې زما په زړه کې صرف دی، زه خو ستا په مینه کې داسې لیونۍ یم چې کم پاتم ګورم نن خوا راته صرف او صرف ته ښکارې. خو دې دپاره باچا د مینې کم لاس چې تا ماله راکړی دی چې دا پرې نه دی ګورې، ګنې زه به مړه شم. راځئ. دا څه وشو شانه، دا څه وشو؟ حوصله ساته زبیدې، حوصله ساته. شانه بچې، دا څه وشو؟ دا څنګه وشو؟ ستا په لاسونو کې دا ډنګوری؟ او بابا، دا ډنګوری زما د ایماندارۍ ثبوت او د بهادرۍ تمغه ده. بس که شانه بس کا، ما ته ستا بهادري او ایمانداري نه ده پکار، ما ته خو خپل شان په خپلو خپو باندې ولاړ پکار دی. ما خو تا ته ویلي که نه چې ته قانون نوکري مه کوه، خو تا زما نه منل. ته فکر مه کوه بابا، چا چې ده ته دا ډنګوری په لاس کې ورکړي، زه به هغه د ډنګورو قابل هم پرېنږدم. دا څنګه کلندره وزیر دلته راورسېدو؟ زه ټیک ویم لالا، او ما دا م اورېدلي دي چې د انسپکټر شان کره دیره دی. دا خو ډېره ښه خبره ده چې هغه شان کره دیره دی، او بیا هغه زمونږ د بلی چرګوړی دی. کله چې موږ غواړو نو سر به یې د تن نه جدا کړو. هر څه چې دي لالا، خو بیا هم څه بندوبست پکار دی. نو بیا ورشه او لېږه ورپسې هغه څلور سړي خواره، هغوی ته جوړ دا پته نشته چې زه د هغه حرامي نسل پیداوار یم
چې یو ځل چاته ټک ورکم نو بیا هغه ټول عمر پاگل ګرځي. څوک یې تاسو؟ د مرګ پیغام اجرتي قاتلان د وینې تږي د ژوند دشمنان. مونږ چې په چا پسې شو نو هغه ته صرف کار پناه ورکوي. مونږ چې چرتم قدم ایښی نو هلته د وینو سیلابونه وهېږي. او د وینو سیلاب چې کله جوش وای نو ستاسو غوندې بې غیرته لکه د خشاک وبهیږي. وزیر زما کسان وجل زما. او لالا دا ټول قصور د انسپکټر شان دی ولې چې هغه وزیر ته په کور کې پناه ورکړي. زما نوم ټایګر دی. اوس به انسپکټر شان وزیر په خپله زما خپو ته راولي. زه پوه نه شوم لالا. نو بیا ورشه او د انسپکټر شان د کور نه څوک راوچت کا. د هغې په بدل کې به شان وزیر لاس تړلی ما ته راولي. انسپکټر شان خزه او ستاسو هغه سره څه کار دی؟ زمون کار د هغه سره نه د ده سره دی. نه نه زما زوی پرېږده، خدای لپاره زما زوی پرېږده. ورشه او خاوند ته دې ووایه که د زوی خیر دې غواړې نو زمونږ دشمن مونږ ته حواله که، ګنې د زوی خیر دې نشته. شانا داسې وایي زوبیدې، داسې وایي دشمنانو زما زوی وتښتولو. او شانا او د هغې په بدل کې هغوی زموږ نه زموږ مېلمه غوښتی دی. شانا که موږ ولاد دپاره خپل مېلمه هغې دشمن ته په حواله کړو نو د پښتنو مېلمستیا به بدنامه شي. زما زوی د پښتو د پت نه قربان شه. زه دا خپل زوی جنازې ته اوږه خور کولی شم خو خپل مېلمه ته دوکه نشم ورکولی زوبیدې. دې نه لویه دوکه وبله کمئ چې تاسو ما غوندې ځوان باندې خپل ماشوم زوی قربانوئ صرف دې دپاره چې دنیا دا ووایي چې شان او ښځې په یو مېلمه خپل زوی قربان کو. او پښتانه میندې بچي راوړي د دې دپاره چې د غیرت په وخت قربان کړي. او که تاسو پښتانه یئ نو زه هم څه چوړی نه یم. زه به تر هغه پورې په ارام نه کښېنم تر څو مې چې ماشوم ته ځان نه رسولی.